سرتاج ډېر داسې مات ګوټ شعرونه دي خو د کلام نه مخکې ارشاد در سره یو دوه شعر شریکومه. زه د ژوند هغه چینه یم چې سمندر ته غاړې وځم، زه د ژوند هغه چینه یم چې سمندر ته غاړې وځم، خو بس وځمه د ځانه چې دلبر ته غاړې وځم. څوک پورات او څوک جیندې، څوک اباسین کوزه کې بند کي، څوک پورات او څوک جیندې، څوک اباسین کوزه کې بند کي. زه هغسې لا ګل او صنوبر ته غاړې ډېر ډېر او کلام در سره شریکوم علي چې هغه کلام را سره شریک کړه مینو صاحب چې ښه جي هغه داسې دی چې زما نه مخکې ستا د حسن بازار واړونه، زما نه مخکې ستا د حسن بازار واړونه، بغیر زما دی د جمال خریدار واړونه. ډېر خریدار او چې زه مین شم د اغیارو درته مخه شوله، چې زه مین شم د اغیارو درته مخه شوله، در کې د نن د لیونو څه شمار واړونه. نو زما زخمونه د راویښ کړل پستانه لړلې، نو زما زخمونه د راویښ کړل پستانه لړلې، داسې نیمګړې دیدار ستا مې په کار واړونه. او په رقیبانو د جامونه د شرابو ویشل، په رقیبانو د جامونه د شرابو ویشل، زما د خوار غریب مسکین پکې وار واړونه. نو د کلام اخري شعر دی چې خدای خبر دومره د مینو شه خفه ولې شولو سرتاج صاحب، نو خدای خبر دومره د مینو شه خفه ولې شولو، نن دې په سترګو کې د مینې خمار واړونه، زما نه مخکې ستا د حسن بازار واړونه، بغیر زما دی د جمال خریدار واړونه. مینو صاحب په دې ردیف باندې لکه دا څنګه چې تا په دې کلام کې ویلي دي چې وهړونه، نو بلکل ما پې لا تر اوسه پورې غزل تر اوسه پورې په دې ردیف کې لکه دا ردیف وهړو مهرباني ډېره مهرباني شوی دی دا